اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن زه به تاسو ته په دې ویډیو کې به د فایور انټرفیس درښیم او موږ به د هغې په اړه خبرې وکړو. نو راځئ چې دا دار شروع کړو. تاسې اول دلته راسئ، په دغه ځای کې به فایور ډاټ کام لیکئ. نو دا مو چې تاسې ولیکئ، تاسې به انټر وښئ. نو څنګه مو چې انټر وښئ، داسې دا د فایور دی ساین ان هوم پیج ده چې اوس په دغه ځای کې تاسې کولی شئ ګوره ساین ان فایور وت ګوګل. اوس په دغه ځای کې تاسې کولی شئ خپل اکاونټ انتخاب کړئ. لکه مثلا زه غواړم په دغه باندې ساین ان شمه، دا به چې هغه کې اوس موږ فایور ته ساین ان کړي. نو ګوره موږ دلته راغلو. په دغه ځای کې دلته څه راسئ، دلته کولی شئ خپل پروفایل هم وګورئ. چیرې دلته راسئ، په دغه ځای کې بیا سویچ ټو سیلینګ. نو دلته څه راسئ، داسې دا اوس څنګه سې فایور ته ساین ان سئ، نو دغه پیج تاسو ته راځي. د هغه په دغه ځای کې اوس تاسې کولی شئ what service are you looking for today، کوم شیان تاسې غواړئ چې خلق تاسو ته جوړ کړي چې ته پیسې ورکړي، کوم خدمات. لکه مثلا کولی شئ په دغه ځای کې ورته ولیکئ لوګو ډیزاین. نو ګوره په دغه ځای کې سجیشن هم راځي او په ریسن په تېرو ورځو کې تاسې کوم سرچ کړي دي هغه په دغه ځای کې هم راځي. نو دلته چې راسئ ګوره په دغه ځای کې لوګو ډیزاین، په دغه باندې به کلیک کړئ چې هر څه چې غواړئ تاسې سرچ کړ، لکه تاسو ته څوک وکړي په هغه ځای کې لیکلی شئ. لکه مثلا لیکلی شئ اډز، ویب سایټ، ویډیو، نور. نو ګوره په دغه ځای کې دغه مو سرچ کړو، دلته په زرهاوو خلک دي چې تاسو ته یوه لوګو جوړوي. ګوره په دغه ځای کې داسې دا د خلکو ګیګز دي. نو ګوره دغه سړی چې دا نوم ده په دغه ځای کې لیکلی اول ډیزاین، داسې لوګو تاسو ته زه جوړوم او په دغه ځای کې ښایي څومره ریویوز یې اخیستلی دي او په دغه ځای ته ښایي چې په 100 روپیو په 100 ډالرو تاته جوړوم. او په دغه ځای کې الکس ته راسو، په دغه ځای کې هم لیکلی دي چې I will design Twitch YouTube gaming logo. او په دغه ځای کې بیا داسې ده ګوره هغه 15 ډالره جوړول تاته یوه لوګو، او په دغه ځای کې څه 40 ډالرو باندې جوړي. داسې بیسیک ده. په دغه ځای کې لکه زرهاوو خلک دي ستاسو ته لوګو جوړولی شي. ځکه لوګو جوړولی شي په دغه ځای کې موږ سرچ کې لوګو ولیکله، نو موږ خو بل شي نه ده لیکلی. نو هغه ټول چې دي دا خلک چې موږ سرچ کړو دا ټول اوس تاته هغه جوړوي، لوګو نور شیان نه جوړوي. په دغه ځای کې ګوره ټول داسې دي د لوګو دي. بیا په دغه ځای کې ګوره get inspired by amazing logos، څه خلته لوګوګانې لکه مثلا real estate، beauty، gaming. لکه راسو په دغه ځای کې gaming ته، نو په دغه ځای کې ګوره make your logo in 2 steps. په دغه ځای کې کولی شئ دا هغه کړئ لکه خلکو جوړ کړي دي انسپایر چې خپله جوړ. نو په دغه ځای کې خلک دي چې تا ته لوګو جوړوي. هر یو چې تاسې خوښ شو په هغه ځای کې کولی شئ د لوګو ریکویسټ ترېنه وکړئ. لکه مثلا زه راسم په دغه ځای کې د ما یوه لوګو پکار ده، دغه سړی چې ده 15 ډالره رانه اخلي، نو کمې پیسې دی که نه، دغه زه انتخابوم. نو کولی شئ په دغه باندې کلیک کړئ، نو په دغه ځای کې اوس تاسو دا خلاصوي. داسې دا ویکټر SOL سول دغسې دا د دغه اکاونټ ده، دغه عکس ده. په دغه ځای کې دومره ریویوز اخیستلي 403، او په دغه ځای کې دغه تمنیل ده چې تاته یې ویلي چې دغسې هغه تاته جوړوم. نو په دغه ځای کې ګوره دلته لاندې ډسکرپشن ده، په دغه ځای کې څه راسئ ګوره about this gig. نو په دغه ځای کې ګوره دلته پرایس شیان راځي. دلته ګوره په دغه ځای کې بیسیک چې ده 15 ډالره ده، یوه لوګو تنه PNG او GPG تاته جوړوي، نو سورس فایل لکه نور فایلونه نه. او ډیلیوری ټایم چې ده په یوه ورځ کې تاته جوړوي. دلته راسه په دغه ځای کې ده، او دلته چې راسو په دغه ځای کې سټینډرډ، دلته ګوره دا 15 ډالره ده او داسې ده سټینډرډ. دا له بیسیک نښه ده. سټینډرډ ون لوګو ریډیزاین PNG GPG ویکټر ګوره په دغه ځای کې لکه سورس فایل لکه ستا په هغه ځای کې نور سورس فایل و. او په دغه ځای کې دغه ډیلیوری ټایم چې ده هغه 2 ورځې ده. او په دغه ځای کې پریمیم چې ده بیا 150 ده. ټولو کې قیمت ده، خو دا لکه پرو ده، بیخي پرو ده. لکه مثلا ټول فایل هغه دي. ګوره په دغه ځای کې PNG GPG ویکټر editable فایل 3D ماک اپ
سورس فایل او داسې ده 3 ورځې هغه لري ډیلیوري. نو په هر څه که تاسې ښه لوګو چې غواړئ د هغې پرایس چیکېږي ځکه ګوره بیسیک ساده ګوره $15 دی. په دغه چې کې سټنډارډ دا له بیسیک نښه ده 1500 دلته راسو دغه بیخي ټول نښه ده هغه $10 ده. نو که چېرې تاسې خوښه سوه هر یو هغسې تاسې هغه کوئ لوګو مو په کار وي که هغه بیسیک وي سټنډارډ وي دغه چې کې به بیا کنټینیو باندې کلیک کوئ او که غواړئ دغه کمپیر مقایسه کوئ وګورئ چې کوم یو لکه ټول وګورئ یو ځای کمپیر پاکیج باندې به کلیک کړئ ګوره کمپیر پاکیجز ګوره بیسیکس دا $15 ده دغه بیسیک ده دغه ډسکرپشن ده او بل چې دا سټنډارډ چې ده هغه په $15 ده دغه ډسکرپشن ده ټایټل ده دغه چې کې پریمیم ده $10 ده. نو په دغه کې هم تاسې کولی شئ تاسې اوس هغه کړئ سلیکټ کړئ چې کوم یو لکه مثلا تاسې بیسیک هغه کوئ سټنډارډ که پریمیم. دلته راسئ په دغه کې باک راسئ دلته ګوره موږ لوګو په دغه کې سر تانا هغه نسه لیکل لکه مثلا دغه کې لیکلی شئ ویب سایټ ویب سایټ ډیولپمنټ نو دا مو چې تاسې ورته لیکلي تاسې انټر وښئ اوس خلک راځي چې تا ته یو ویب سایټ جوړوي نو هغه ته ته پیسې ورکوې نو یو ګوره په دغه کې ګوره هغه لري 5 سټار نو دغه لکه ښه ده ځکه چې ریویوز ډېر لري ښه خلک ښه جواب ورکړه لکه مثلا تکړه ده ښه ویب سایټ یې ورته جوړ کړی ده ګوره 4.9 ده ده هم په دغه کې دا په $80 درته جوړوي دا په $90 دا په $200 دا بل څه ده ټوله چې ډېر ریویوز اخیستلی هغه په $300 ورته جوړوي. نو ګوره دا په دغه کې خلک دي چې تا ته دغه ویب سایټ جوړوي د ګیګ ده چې هر یم تاسې خوښ سو په هغه کې کلیک کولی شئ او په دغه کې هغه ده د ویډیو پرایس د دومره پیسو تا ته دغسې ویب سایټ جوړوو هر یو چې تاسې خوښ سو لکه پیسو پرایس چې کم وي نو تاسې کولی شئ په هغه باندې کلیک کړئ. په دغه کې لکه د پیسو پرایس مهم نه ده څوک چې تا نه ډېرې پیسې اخلي نو هغه کوشش کوي ډېر کوشش کوي چې تا ته یې ښه جوړه کړي داسې نه وایي چې تا خوښه نه شي نو کوم چې لکه پیسې کمې درنه اخلي خو هغوی هم کوشش کوي خو لکه دومره نه کوي څوک چې دومره په ډېرې پیسې درنه اخلي ته وایي دغه جوړومه کمې پیسې راکړي نو زه ولې کوشش وکړم نو څومره چې پیسې ډېر ورکړي هماغومره ښه تاسو ته جوړوي داسې ده او په دغه کې دلته چې دی وګوره نوتیفیکیشن که چیرې لکه مثلا نوتیفیکیشن تاسو ته فایور درلېږلی وي هغه په دغه کې راځي وګوره نوتیفیکیشن او بل څه ده په دغه کې مسیجز په دغه کې لکه مثلا تاسې هغه دي اوردرز لکه څوک چا اوردرز نه دي لکه چای تا ګیک واخلو تاسې کولی شئ په دغه کې کمیونیکیټ لکه مسیجونه ورته وکړئ او په دغه کې دا لیست کوم یو چې تا لکه مثلا خوښ کړي دي دلته چې راسو په دغه کې کولی شئ په دغه کې یو لیست جوړ کړئ دغه کې لږ ذره صبر کې ده او بل څه ده اوردرز لکه مثلا چا تا هر چی خوښ شوي مسیجونه دې ورسره کړي درته وایي دغه روپۍ در کومه صحیح ده خوښ مې شو دغسې لوګو ورته جوړه کړه یعنې ماده داسې لوګو ورته جوړه کړي او پیسې درکړي او په دغه کې ټرای فایور گو هم کولی شئ او سویچ ټو سیلینګ اوس خو موږ د خلکو هغه اخلو سکیلز لکه خلکو موږ ته یو شی جوړوي که چیرې موږ غواړو موږ یې جوړ کړو پیسې وګټو نو سویچ ټو سیلینګ باندې به کلیک کوئ اوس په دغه کې تاسې اکاونټ راځي تاسې کولی شئ دلته هغه کړئ شیان په خلکو باندې خرڅ کړئ غواړئ بیرته یې باینګ ته سویچ کړئ نو پروفایل باندې کلیک یې ګوره سویچ ټو باینګ او په دغه کې لکه کټګوریانې دي ګوره په دغه کې ګرافیک ډیزاین ده ګوره دلته ګرافیک ډیزاین باندې راسو په دغه کې ګوره لوګو ډیزاین په دې کې ستا بزنس کارت ده فون ټایپوګرافي ده لوګو میکر آرټ السټریشن AI artist AI avatar design په دغه کې دغه دي لکه مثلا ګوره په دغه کې ویب اپ ډیزاین په دغه کې باید ویب سایټ وي ځکه چې ویب اپ ډیزاین اپ نو په دغه کې ګوره ویب سایټ ډیزاین اولنی ده او په دغه کې ویژوال ډیزاین ایمیج ایډیټینګ AI ایمیج ایډیټینګ پریزنټیشن ډیزاین بیکګراوند ریمووال انفوګرافیک ډیزاین او داسې نور په دغه کې دا کټګوریانې دي لکه په دغه کې ګوره بزنس په دغه کې باید هغه وي بزنس کارت وي ځکه چې دا بزنس هغه ده نو په دغه کې تاسې کولی شئ دلته کټګوریانو ته راسئ په دغه کلیک تاسو ته راځي لکه په دغه کې ګوره
ای آی سرویسز په دغه ځای کې ګوره ای آی سرویسز کې ای آی اواتار ډیزاین شته ای آی موبایل اپ شته چات بوت ایمیج ایډیټینګ او همداسې نور نو په دغه ځای کې داسې دي هغه دي کټګوریانې تاسې کولی شئ په دغه ځای کې یو انتخاب لکه په راسئ په هغه باندې کرسر راولئ په ګرافیک ډیزاین په هغه ځای کې لوګو او نور شیان تاسو ته راځي دلته په دغه ځای کې دا ګوره ټول دي تاسې که لکه مثالا په دغه ځای کې سرچ نه کړئ دغه اوس ټول ګډوډ دي په دغه ځای کې لکه مثالا یوه لوګو ده دلته راسئ په دغه ځای کې بل شی لکه ګډوډ غونته دي ځکه چې تا په هغه ځای کې چیسې نه دي سرچ کړي نو تا ته به کوم سرچ راولي نه پوهېږي چې درته راولي سي تاسو ته واخلئ کوم سرویس نو په دغه ځای کې ګوره دلته ګوره پروفایل دلته کولی شئ پروفایل کې پوسټ کې یو څه شي دلته راسئ په پروفایل باندې کلیک کړئ نو دلته ګوره دا د تاسې پروفایل عکس ده دلته لیکلی دي Hi, let's help a freelancer get to know you. لکه مثلا تاسې هغوی وپېژنئ په دغه ځای کې تاسې کوم شیان چې کمپلیټ کړي دي دلته ګوره دا share how you plan to use فایور دا خلاصه وایي د چک مارک ته پروفایل چک لیست دومره دې کمپلیټ کړی ده که غواړئ لکه مثلا دغه هم کمپلیټ کړئ نو په دغه ځای کې your communication preference په دغه ځای کې تاسې کولی شئ اوس په دغه ځای کې دغه معلومات ور اضافه کړئ چې خلک تاسې وپېژني نو داسې و دی فایور انټرفیس ډېره مننه دا و د نن ورځې درس